ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون کې په بېلابېلو ناروغیو د اخته ناروغانو د درملنې او بستر ترڅنګ د رواني ناروغانو درملنه هم ترسره کیږي. د ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون رئیس ډاکټر فهیم الله دلاور وایي تیرو شپږو میاشتو کې د 20,000 رواني ناروغانو کتنه او درملنه ترسره شوې. موږ 15 بیډه بستر لرو د رواني مریضانو لپاره چې په هغه کې 15 زنانه دي او 10 چې دي مردانه دي. موږ په تیرو شپږو میاشتو کې البته د IPD په برخه کې 600 نفره موږ په دې کې IPD کړی دا چې د دې 600 نفر جملې نه 380 نفره زموږ زنانه وي او 240 نفره مردانه وو. یعنې دا موږ بستر لرلو د IPD په برخه کې. همدارنګه د OPD برخه کې موږ تقریبا په حدود د 1480 نفره میاشتنی افسر ډول باندې موږ OPD لرله چې مجموعاً په حدود د 10,000 کې زمونږ د شپږو میاشتو ارقام د OPD دي. د دې ترڅنګ زه تاسو ته ویلی شم چې موږ تقریبا په حدود د 3,600 نفرو کې کانسلینګ کړی دی، یعنې مشوره مو ورکړې ده رواني مریضانو ته په تېرو شپږو میاشتو کې چې د دې ترڅنګ بیا موږ 14,500 نفرو ته د رواني روغتیا په برخه کې تعلیمات هم ورکړي دي. په ورته وخت کې اسلام الدین چې دغه روغتون ته ناروغ د درملنې په موخه راوړی د روغتیا پالو له چلند او ترسره کېدونکو روغتیایي چوپړونو خوښ دی. او دلته راغلي وو عصبي تکلیف زموږ مریض لري او دلته د ډاکټرانو سره بستر یو د 3-4 ورځې هم کېږي او ښه د ډاکټران هم ښه چلند کوي او نور هم ښه تداوي کېږي او لا یو دلته نو د مهاله فضل حق چې رواني ناروغي لري وایي په نه خبره به غوسه کېده او له دې رنځ کړېده چې اوس روغتون ته په راتګ او درملنې سره یې وضعیت له پخوا ښه شوی. دلته راغلی یم د ډاکټرانو راته دوا شروع کړې ده، غوسه هم راتلله، اوس مې غوسه کمه شوې ده، ښه شوی یم اوس. د ننګرهار سیمه ییز تخصصي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې رواني ناروغانو واټ کې 22 روغتیا پال چې پکې متخصصین، مشاورین، ډاکټران او نرسان شتون لري د رواني ناروغانو په درملنه او سلا مشورو بوخت دي.